على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين إن شاء الله تعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى مشتاسي سورة ياسين مكية، يعني مكي سورة ده النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده هجرات تر مخه نازله شوې ده. هغه سورې چې مکي سورې دي هغه د هجرت څخه تر مخه نازله شوې دي، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت د مکې معظمې د ښار څخه و مدینه منورې ته کړی دی. نو او هغه سورې چې مدني دي هغه د هجرت څخه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی مدینه منورې ته هلته نازله شوې دي. نو په دې کې د قرآن کریم په ترتیب کې شپږ دېرشمه سوره ده او په نزول کې 40مه سوره ده. په دې کې درې اتیا آیاتونه دي او 15 رکوع پکې کې دي. موږ تاسې انشاءالله تعالی پروګرام ډېر په اصطلاح په ارامي سره په نرمي سره او ډېر سلو روان دي، په دې خاطر باندې چې موږ تاسې د اولینه سوره ده چې موږ تاسې په یادوو حفظ کوو انشاءالله تعالی. که هغه خوندې زموږ سره په یادوي هغه خوندې خو عادي انشاءالله تعالی په هر هفته کې موږ ته تېروي. هغه خوندې چې نسي کولی چې په یاد کې، نو هغه الله سبحانه وتعالی دې دوی ته توفیق ورکړي. دوی کولی شي چې خپل تجوید پکښې کې اصلاح کړي. که هغه خوند په یاد کړی دی تر مخه چې تجوید یې په نو زده هغه به خپل هغه خوندې به تجوید ور داخل کړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته په ګډه سره توفیق راکړي چې ادامه ورکړو. راځو انشاءالله تعالی سورې ته. موږ تاسې چې هره سوره شروع کوو، هره سوره بیا له سورة التوبه څخه په بسم الله سره شروع کیږي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې وایي کله چې تاسو قرآن کریم شروع کوئ نو تاسې اعوذ بالله وایست، د شیطان څخه پناه وغواړئ په الله سبحانه وتعالی سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین. یا باندې تیره زور دی. دا تیره زور دا معنا لري چې یا باندې زور دی، الف مده دی، دا دوه حرکاته کشي و دا رقم داسې یا. اوس نو پر دې باندې یا دوه حرکاته کشیږي، مګر سین باندې که تاسو وګورئ دغه د مد علامه ده باندې دا مد لازم دی. مد لازم که تاسو پیدېږي موږ ویلو و چې مد لازم حرفي دی، یعنی پر حرف باندې مد لازم دی. یاسین که موږ تاسې په تورو نوشته کو یاسین داسې کېږي. وی سین نوشته کو، یا خو مې درته نوشته که دلته زه سین درته کاږم. که تاسې سین ته وګورئ سین باندې زیر دی یا ساکنه ده ورغندی لري، نون خپل اصلي ورغندی لري. که هر وخت د مد توري څخه وروسته ورغندی رالی یا شد رالی نو په هغه ځای کې مد لازم جوړیږي، یعنی دا مد به لازمي شپږ حرکته کشیږي، اندازه یې شپږ حرکته ده. بیا یې وایو یاسین، دغه نون مخرج به ورسره ټینګ کړئ، توري به نه نیمه کوئ. یاسین د نون اواز به پیدا کړئ. دا یو آیات زموږ تاسې یو آیات پوره کړئ د لیو ودرېدلو. اوس راځو واو زور لري، دغه لام قمري لام دی. په دغه همزه الوصل چې دی دا همزه الوصل نه ویل کېږي. همزه الوصل نه وایو، واو په زور د لام قمري سره یو ځای کوو. ول لام باید اظهار سي، غونې ته ولاړ نه سي او ډېر اوږده ازانګه ورنه کړی سي. ول. اوس نو قاف په کاف نه وایو. قر قاف باندې پیش دی، را ساکنه ده. کله موږ تاسې ویلي وو چې د را دا قانون دی، که را ساکنه وه یو توري موږ په پیش یا په زور سره ځای کو را درنه ویل کېږي. والقر
را درنه ده. آني دغه همزه چې تاسو ویني دا باندې تیره زور دی. دا په حقیقت کې یو همزه پر همزه باندې زور دی، الف مده دی. نو بیا په لنډه طریقه چې کاږي دغه تیره زور دی. دا دوه حرکته که شو همزه نون په زیر د لام قمري سره یو ځای کوو، همزه الوصل نه ویل کېږي. والقرآن اوس نو ح په زور وایو. ح دغه کاف دی. دا ستاسو ته پام وي، موږ پښتانه دغه قاف او کاف په یو اواز وایو. په قرآن کریم په معنا کې بدلون راځي، تغییر راځي. نو موږ تاسو کوشش کوو چې دغه قاف په ډکه خوله ادا کړو او دغه کاف باریک توری دی په خلاصه خوله ادا کېږي. اوس نو کاف باندې زیر دی، دغه یا مده ده. کاف راکش کې دوه حرکته دلته دا آیات دی که چیرې تاسې دلته درېږي نو به میم ته موږ تاسې عرضي ورغندې ورکوو. عرضي ورغندې معنا د کم وخت لپاره د دا وقف په خاطر باندې موږ درېږو ورغندې ورکوو. دا آیات زه دوه وار درته وایم، تاسو پام ورته وکړئ. والقرآن الحکیم نه ودرېدم. دغه کاف مې دوه حرکته راکش کړي، یوازې مې مد اصلي جوړ کړي. اوس په دغه ځای کې که چیرې زه درېږم میم ته عارضي ورغندی زه ورکړم نو بیا دلته مد عارض سکون جوړیږي. دغه کاف به موږ تاسې 4-5 حرکته راکشوو. بیا یې داسې وایو والقرآن الحکیم. د میم شونډان به ټینګ سره ونیسئ، د میم مخرج به ټینګ کړئ. که موږ تاسې د میم مخرج ته ټینګ نه کړو نو موږ دا توري نیمه وایو. په زوم کې د میم او د نون اواز ورکېږي. ستاسو ته پام وي که زما اواز نه درځي دغه ح چې مو په زور ویله بیا یې دغه ځای درته والقرآن الحکیم. شونډان به ټینګ ونیسئ. او اکثرو خویندو دا داسې چې حکیم ح به د کاف سره نه جنګول کېږي، کاف خپل زیر لري. والقرآن الح دا به جلاول سي کیم. انکه همزه به په زیر د نون سره یو ځای کې د هر شرط توري کې هغه توري دوه ورول کېږي، اول د ورغندې سره وروسته د حرکت سره. نو غونه په دغه ځای کې ده چې تاسې همزه د نون سره یو ځای کوئ. ان نون په زور وست نه، کاف په زور وست که ان نه که ان نه که د غونه به دوه حرکته خامخا په پزه کې ونیسئ. لمن المرسلین لام په زور وایو، ل میم په زیر وایو می، نون په زور د لام قمري سره یو ځای کوو، همزه الوصل نه ویل کېږي. لمن اوس میم په پیش د را سره یو ځای کې را بیا درنه ادا کوو. مر سین په زور وایو، س لام باندې زیر دی یا مده ده، دا به دوه حرکته راکشیږي. نون به په زور وایست که نه درېږي، او که درېږي بیا به لام راکش کړي 4-5 حرکته. 4 که چوي که 5 حرکت کوي دواړه جایز دي. نون ته به عرضي ورغندی ورکوي. عرضي ورغندی خو نو انشاءالله تعالی اوس موږ تاسې ټوله پېژنو. په حقیقت کې نون زور لري چې موږ تاسې درېږو عرضي ورغندی ورکوو، نون ساکن کوو. نو یې څنګه وایي انک لمن المرسلین. د نون مخرج به ټینګ کړئ. په موږ تاسې چې پر نون باندې درېږو ژبه د تالیو سره ټینګه موښلوو، او که پر میم باندې درېږو لکه په دغه ځای کې موږ بیا دوه شونډان سره موښلوو. ستاسې جوړ ته پام وي چې د نون باندې درېدل او میم باندې درېدل په قرآن کریم کې بیخي ډېر دي. نو موږ تاسې باید دا توري مخرج ټینګ کړو او درشا یې پرېنږدو. عین په زور وایو، لام باندې تیره زور دی. دغه یا چې تاسې وینئ دا الف مقصوره دی. دغه لام که شوي دوه حرکته. نو یې څنګه وایي لا لا. دغه سین نه دی، دغه صا دی. خوله به سره ټول کړي، د ژبې اخیره به نرم تالو ته پورته کړي. سی را درنه ادا کوو، را تا پسې درنه ده طیم. سی را طیم سی را طیم. دلته موږ تاسې ادغام د غنې سره لرو. پر طا باندې دوه زیرونه دي، یو زیر دی یو نون د تنوین دی. په حقیقت کې موږ په عربي کې 3 حرکات لرو چې یو زور دی یو زیر دی یو پیش دی. په تنوین کې نون ورسره جمع شوی. نو دلته په دغه ځای کې چې یو زیر دی یو نون دی
نون یې په دغه میم کې مدغم سوی دی، موږ د میم په اواز وایو. چې نون یې په مدغم معنا ګډېدل. اوس نو چې نون په دغه ځای کې مدغم سوی دی یا ګډ سوی دی، دلته موږ تاسو ته یو زیر پاتېږي. طابه په یوه زیر د میم سره یو ځای کې مکمل غونه به وکړئ پر شونډانو باندې. صراط میم به په پیش د سین سره یو ځای کې، سین د همس د تورو څخه دی. تا په زور وایي ته، قاف باندې زیر دی، یا مده ده. دلته چې موږ تاسې درېږو دلته دغه تا ده، دلته دا مطلب دی چې دا مضمون پوره سوی نه دی، ادامه پسې ورکړئ، پر دغه ځای باندې موږ تاسې درېږو. څنګه وایي؟ صراط مستقیم. پر میم درېږو، عرضي ورغندی ورکوو لکه دلته چې مو ورکړي. په حقیقت کې دوه زیرونه دي. او دلته که چیرې نه درېږو، که نه درېږو موږ په یوه سا وایو، بیا یې داسې وایو صراط مستقیم تنزیل ساس ورته پامې دلته ما اخفا وکړه، دغه د تنوین نون ما اخفا کړي، مګر اسانه طریقه یې دا ده چې دلته ودرېږي. صراط مستقیم. اوس نو تا باندې زور دی، نون په پسې دی، نون ساکن دی. د نون وروسته زی راغلی ده یا زا راغلی ده. دغه زا د اخفا د توري څخه دی، د اخفا 15 توري دي. دغه نون اخفا کېږي. څنګه اخفا کوو؟ تا د نون سره چې موږ یو ځای کوو، موږ تاسو چې نون اظهار کوو مکمل وایي ژبه د تعلق سره مشکل، دا ژبه تعلق ته مه راوړئ، د نون اواز په پزه کې پټ کړئ. تنزیلل دغه زا باندې زیر دی، دغه یا مده ده، دا زا به 2 حرکت راکش کړي. تنزیلل لام په زور د لام قمري سره یو ځای کوو، همزه الوصل نه وایو. تنزیلل عین په زور وایو، دغه زا ده، زا باندې زیر دی، دغه یا مده ده. هر وخت که د یا تر مخه زیر راغی، هغه یا مده یا ده، هغه توري د زیر توري راکش شوي. لکه دلته چې مو زیر راکش کړله، دلته د دغه ځای څخه وګورئ، قاف باندې زیر و، یا مده وه، قاف مو راکش کړي. دلته پر زی باندې زیر دی او یا مده ده، دغه زا راکش. تنزی داسې نه تنزیلل په یوه زیر نه ادا کو، که موږ په یوه زیر ادا کو دغه یا نه ویل کېږي. تنزیلل عزی عین په زور وایو، دغه زا باندې زیر دی او دغه یا مده ده، دا زا راکش و 2 حرکته. څنګه وایي؟ تنزیلل عزیز الرحیم. اوس نو دغه زا په زور د را سره یو ځای کوو، را بیرته په زور وایو. زر را درنه ویل کېږي. ها باندې زیر دی یا مده ده، دا به موږ تاسې 2 حرکته راکش کو او میم ته به عرضي ورغندی ورکو، دلته به ودرېږو، مد عریض بسکون به جوړ کړو. بیا یې درته وایم تنزیل العزیز الرحیم. د میم مخرج به ټینګ کړئ. زموږ تاسې د نن ورځې سبق دغوندې دی. اوس به یو 2 واره زه درته وایم انشاءالله تعالی. زه به وګورم که ما قاري پیدا کړي، یو 2 واره بیا قاري درته ووایي. دغه قاري چې دی، هر قاري چې تاسې لرئ د هغه څخه اورئ. قاریان مه سره اړوئ. دغه قاري چې زه اورم، دا زه اورم، هغه ممکن تاسې نور قاریان اورئ، د هغو څخه یې وکړئ. او بل دغه حفظ چې کوئ فقط د آیپاد څخه یې مزده کوئ، د تلیفون یې مزده کوئ. خپل قرآن کریم راواخئ، په دې خاطر باندې اخر کې دغسې سي چې دغه هر توري لکه د انسان په مغز کې چې نوشته سي، چې دغه د چا څخه ایریږي، داسې سترګې پټې کې هغه توري و مخې ته راځي، چې یا دا ځای دغسې ویل کېږي. انشاءالله تعالی په پټو سترګو مه په یادوئ، خامخا و قرآن کریم ته ګورئ. 15 آیاته مو زموږ تاسې د اوله ویډیو ده، په اذن د الله سبحانه وتعالی. بله ویډیو چې جوړوو انشاءالله تعالی موږ تاسې باید کار پر وکړو او څو وارې ووایو. اوس زه چې په یادوم زه داسې وایم یاسین یاسین یاسین. اوس نو زه ګورم چې ما په 3 واره په یادېږي، زما په 15 واره په یادېږي، که زما په 20 واره په یادېږي، که زما په 10 واره په یادېږي. دغه هر آیات زه دغسې وایم په یادوم.
دا د حفظ طریقه ده. بیا چې دا آیات مې پیاتي اوس نو راځم دا بل آیات والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم. دا آیاتم دغونه وایم چې په یادېږي مې. اوس چې بل آیات ته زه راسم دغه دوه آیاتونه وایم بیا راځم دې ځای ته. انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. الحمد لله. یو دې کا وخت راکړي دا قاری ما اړولې وو ان شاء الله تعالی په ګډه بیا سره واورو. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الحمد لله. زموږ تاسې د دې هفتې سبق دغه نه و ډېر کوشش پر وکړئ. الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.